سلامونه جوړ تازه انشاءالله چې ټول ښه اوسېږئ. زه یوه ویډیو در باندې ګورم. زما هیله همدا ده چې دا ویډیو ټول تر پایه وګورئ. داسې دقیقه یې ځکه وګورئ چې تاسې به د پاکستان د عالمانو هغه حیثیت وګورئ چې دوی کوم پوزیشن باندې، ځکه ډېری خلک ورباندې ډېر ایمان او عقیده لري. شاید دا خبره به درنده وي، زما یو رسالت دی او زه به خپله غاړه خلاصه کړم. د پاکستان علما د پاکستان د حکومت مسلمانانو ته یو مثبت مخ څرګندول دي. د الله په ذات قسم که هیڅ توفیر د پاکستان د حکومت سره لري. د پاکستان د جغرافیې په اړه باندې فتوا بل شی وه په ټول تیر انقلاب کې. په دې اوسني انقلاب کې هم د افغانستان د جغرافیې په اړه باندې د پاکستان د علماو فتوا یو شی وه او د خپلې جغرافیې په اړه باندې فیصله بل شی وه. هغه خلک چې زموږ او ستاسو افغانان یا مسلمانان د هغې د یو عالم د ادرسه احترام او قدر کوي. زه د ولس نه خدای شم، ما سره ثبتونه شته، ما سره کتابونه شته دی چې دا فتوې پکې ورکړي. دا مثال یې واورئ. یو مطرح عالم نه چې ډېری شاګردان زموږ په د افغاني ټولنه کې هم لري. غالبا د 2001 کال نه بعد ونو چې دا به کوم کال وي، دویم کال به دریم کال به د درس یو صحنه ده. د دې درس په صحنې کې خو ابتدا به وه، کوم طالب العلم چټ ورلېږلی دی او په دې چټ کې د دغې شیخ الحدیث صاحب نه او د دغې معلم نه او د دې استاذ نه پوښتنه کېږي چې حضرت د امریکایان خو په همدې لاره باندې روان دي چې د افغانستان په لور موږ یې ګورو ټانګونه یې روان دي، اډې زموږ په خدمت کې دي. موږ کوی شو چې د جهاد د ادرس لاندې په دغې خلکو باندې دلته په دې لارو کې حمله وکړو او وی وژنو، نو خدای تعالی اجر او ثواب راکړي که نه راکړي. دا کلیپ ما سره شته او زه خپلو هیوادوالو ته خدای هم شم. نو دا عالم جواب ورته دا ورکړي چې نه، ګوره ډېر احتیاط کوئ او پام کوئ. دغه خلک چې د پاکستان خاورې ته راغلي نو دا په پاسپورټ راغلي یعنې قانوني راغلي دي. باقي مسله د جهاد نو دا د تورخم د دروازې نه اخورته ده. دلته هېڅ حق نه لرئ چې دوی ته یا څوک څه ووایي او یا ورباندې حمله وکړي. دغه علما چې اسلام هغوی ته دومخیزی دی، اسلام د خپلو ګټو دپاره توجیه کوي، نو دې سړي ته به موږ عالم ووایو سره کم. د عالم ادرس موږ یو ټکی پیژنو چې من لم یخش الله فلیس بعالمین. عالم هغه دی چې په چا کې خشیت و، په چا کې ډاره وه او په چا کې د رب العالمین ویره وه. چې یو سړی د الله تعالی نه نه ویرېږي نو که یو سړی د ډېرې خبرې زده وي نو زموږ د شریعت په اصطلاح کې دومره وایو چې دا سړی معلومات ډېر لري، عالم نه دی. یوې خبرې تر اعظم دی دوستانو وخت ونه نیسم. ازما د در ټکی زه ډېرې مهمې خبرې دي دا ټولې، لکه څنګه چې استاد محترم ویلې. دا خبرو باندې زموږ او ستاسو بحث زه وایم ډېر به مفید او مثمر نه وي. یا ګیله غته او یا یې د ملا نه تمه او یا یې د امین نه تمه نه. تل د پاکستان علما د هغې نظام او د هغې حکومت د مفادو ښکار دي. او دا ځینې خلک د فیسبوکونو کې اوس یوه نوې لوبه ګرمه ده، د ځینو علماو په ادرسونو باندې بعضې خبرې نشروي او دا زموږ او ستاسو په دې وطن کې چې کوم خواخوږي دي او یا متعلقین دي دوی بیا وایي چې یاره دا خبرې دوی د مجبوریت په اساس باندې کړي دي، ډېر یې غندی ما. دا به هم زه درته یم والله بالله که دا خبرې دوی د مجبوریت د ادرسه کړي د هغې خلکو مفکوره هم دغه ده. مجبوریت خو هغه وخت کې وي چې ستا مفکوره بدله ده او بل در باندې زور وکړي چې دا خبره وکړه. هغه خلک مجبوره نه دي، د هغوی مفکوره هم دغه ده. هغې ته د دین اسلام نه، د شریعت نه، د مدرسې نه تر هر څه وړاندې طالب، ملا، عالم، مفتي ټولو ته خپل ملکي مفاد وړاندې دي، مفاد ورته مقدم دي. خو زه چې یو درد لرم موږ په دار هجرت کې یو هغه درد دا و. دغه خلک چې دا نن د هغوی نه موږ د فتوو تمې لرو او زموږ دوستان وایي چې دوی فتوا ولې نه ورکوي، دوی د خپل حکومت کړنې ولې غندي نه. دغه خلک چې دې منصب ته را رسولي دي دا موږ او تاسو د افغانانو را رسولي دي. دا جفا د افغانانو ده، دا د قیامت په ورځ باندې رب العالمین پوښتنه کوي د افغانانو نه. او دنیا کې اوس دا ډېره ښه مرکه ده. که تاسو لیدلې نه وي نو حتما یې په تلو کې وګورئ. په یوټیوب باندې هم ستا مکمله مرکه کتلی شي. خو دې عالم په دغه برخه کې دومره په ډېر لنډ وخت کې په څو دقیقو کې د پاکستان د علماو هغه اصلي څېره افغانانو ته ښودلې ده چې فکر کوم په دې کلونو کې چا نه وه ښودلې. نو هیله همدا ده چې دا خبرې به ډېرو هغه مریدانو یې هم په غور اورېدلې سي دا اوس مهاله افغانستان کې دي.